شکر دی چې زه حتی پاکستان او په هندوستان کې پیدا شوی ژوندي چېرته و مبینه زویه بیخي دې درک مبین صاحب ډېر وبخښه نو دلې نو سپی دی بیا راغی سپی دی راغی شاهین صاحب هغه هډوکی راواخله مبین صاحب هډوکي څه رقم د خره هډوکی ورکړه ده خو د خره هډوکي ډېر خوړلي دي هغه هډوکی راواخله بله ورځ یې سپې خوله وهله لږ یې په مبلا یې نه غواړ که چې ورته وایې هغه راواخله ده ته یې غواړ که بیا یې څټي بیا یې څټي دا د امریکانو روزل شوی سپی ده او خو ګوره ماشاءالله لایف مو ریپورټ که ختم که بیا راغلو بیا الحمدلله د موږ ویاړلی ملت د موږ تر څنګ ده اوس شرمېدلو 100 کسه مو لایف ته نه کیني 80 کسه مو لایف ته نه کیني دغه نه پوه چې دا ملت له چا سره ده دغه نه پوه چې دا ملت له چا سره مینه او محبت لري زه قسم په خدای د دې ولس پوروړی یم دومره ښه ما سره کوي دومره احسان دومره قدر دومره عزت مې کوي چې اصلا زه د هغه وړ نه یم ارزښت او اهمیت د هغه نه لرم په ډېره اوچاته سترګه ماته ګوري دغه مینه د ولس د ما دپاره بادشاهي ده د یو وزیر دومره قدر نشته د یو ولسمشر دومره نشته قسم په خدای څومره دا ملت ماته راکوي زه د دې ملت نه ډېر قدردان یم په څه وجه یې راکوي چې د تاسو غوندې سپیو خولې مې درباندې کړي دي په څه وجه یې راکوي چې تاسو ته مې هر وخت په خوله کې هډوکی درکړی ده د دوی د زړه خبر مې د تاسو په مخ کې کړی ده د تاسو ته مې هر وخت غاښ ماتونکی جواب درکړی ده چې نور د مونږ حجرې ته رانسې دا حجره ما اوس هغه سپي مې څه ساتل اوس مې پرېښي دي زه نور تا نه ساتم ته د هغه زنځیر اهمیت نه لري چې په غاړه کې درته سړی واچي او بغیر زنځیره ته خلکو ته خوله وراچې د تا له لاسه به هره ورځ همسایګان را خوشي وو چې نن شمس خوله راچولې شمس پکتیاوال خوله راچولې نن یې د موږ ماشوم خوړلی نن یې بوډا خوړلی نن یې د موږ د کور له مخې هډوکي تښتولي دي ته مې څه شړلی لا بېغمه سوی یم رنګ دې ورک شه چې بیا رانسې ملګرو لایو د سره شیر کوي دغه د دوی انسانیت دا د دوی انسانیت زه راځه بیا به تم لکه هغه د ترکیې خیره بنسټ څه شی نومېږي ضیاءالحق لکه هغه غوندې به بیا چغې وایي چې باد مې کړي دي لکه قلمجار به چغې وایي چې باد مې لکه قاري صاحب به د خپل مخ ته څپېړې نیولي ټسه 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 خپل مخ به وهي دا د تاسو په ازل کې لیکل شوی غازیان او اتلان را روان دي تاسو په افغانستان کې تا د افغانستان خاوره نه وه لیدلې ته راغلې تا اوس تا خپل حکومت هم ولیده تا خپل غني مو لیده تا خپل ادارې مو لیده تا خپل زور هم ولیده تا خپل ځواک هم ولیده ملګرو لایف شیر کوي که مې لکړې ته لاس که ګوره بیا هم خرابومه ښه دغه 119 مهرباني وکړه 119 سلامونه ډګروال صاحب جرلنډو ښه یاست صاحب دای کنګرای ده هغه سپی و دای کنګرای ده دای بچی ده بالکل مهرباني وکړه سلطان سلیمان خیل السلام علیکم مبین تاسو او د تاسو کتونکو ته نور مینوالو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم بعد له سلامه مبین وروره موږ او تاسې الحمدلله ټول مسلمانان بیا افغانستان کې چې کوم افغانیان دي نه نوي پیسګر وروره لږ اوبه وچښه مرۍ دې ډېره خرابه ده څه چې د مبین خوړلې مرۍ خرابه نه ده لطفا شاهین صاحب خیر د مایک مه خلاصوئ هیله مو دا ده نو مبینه راځئ موږ او تاسې باید دغسې هغو سره وکړو په دغه افغان ولس باندې رحم وکړو دا 40 کاله د جګړو قرباني سول وژل کېږي یتیمان کېږي مهاجر کېږي د دغه بې امنۍ له وجې د دې جګړو له وجې نو موږ او تاسې چې ښکار شوي یو د پردیو دولتونو لپاره جنګیزو او پردي خلک هم استعمالوي نو راځئ لیست کې دغه خپل وجدان د خپل ضمیر راویښ کړو او خپل منځ نه څه وکړو وروره لکه منظور پښتون غوندې ډولونه راواخلو ښځې په سړکونو وګډوو نه ګوره مبینه ګوره موږ دغه میرمناسې راوسته دغه پاکستان د ښځو په ګډېدو که ازادي اخیستل کېدلی لږ صبر وکړه
دا مایک د له خولې لږ لرې که یو خو د مرۍ داسې دا خو داسې چی شي دې خوړلي دي ورپسې د شړومبې چکلي دي غلی کښېنه څه وکړمه د ما په ملک 2 درېږه 250 هیوادونه راغلي زه مجبوره یم زه له خپل عزت نه له ناموس نه دفاع کوم زه په ډولونو باندې امریکا نشم سړلی ما د خره چاره کې سم که مایک دی زه په ډول او ډمبق او په ګډېدا او په ها او هو هې باندې امریکا نشم سړلی زه به په دې سر باندې ولم هغه هلته به زه د خپل ملک او د خپل خاورې ازادي اخلمه عجیبه خبرې کوي افغانان وژل کېږي دا 20 کاله چې زه وژل کېدلم تا نه ګډېدل تا نه راته ویلې تروریست مدرسه دې بمبار کړه جومات دې بمبار کړه امام دې شهید کړه قاري دې شهید کړه هر څه تا ناتارې وکړلې مایک کې د شلکا د لرې که دې تا له دې خبرو نه تېر یاره بلاک یې که شاهین صاحب کړه غوږونه دې راته وخوړل دلته ما مایک اچولی ده عبدالله ورورم خپل نظر ورکوه لته خور سپی دې ولې راخیستی وروره څه وکړو نو خو وا دې ورېده بیا وایي وخت نه راکوي که نه موږ خو انشاءالله پابند یو خپلې خبرې ته هر افغان هېڅ افغان سره دښمني نه لرو هېڅ افغان سره بدي نه لرو که 100 وارې مو خور او مور یاد کړي بیا هم دوغومره ووایي چې امریکان اشغالګر دي د موږ ورور د خیر ده ودې بیا دې وکړي نو هیله مو دا ده چې سپي به غاپي د چا پروا نه کوو دا سټلایټ والا ته ورته چې مهرباني وکړه ډګروال صاحب جرلنډو ولې دقسې مبین صاحب بیا وبخښه چې هغه سپی دې راغی نو زه بښنه غواړم کونګرای دا نه شاهین صاحب دا تا کونګرای ده نه دا د ما کونګرای ده مقصد هم ځان ته د ما هغه یو کلټیر د پکتیاوال بس هغه مې شړلی ده هر وخت به زنځیر شکولی دا مې تا ته در بخلی ده دغه ملا صاحب به راجیګ کو افغان مهرباني وکړئ شاهین صاحب زړونه یې پړک چوي یو لایف یې راپورټ که بل لایف 2000 ته ورسېده زړونه یې وچودل سي دا څنګه طالب یو څوک دا اوس په نړۍ کې طالب وعلیکم سلام افغان ورور مهرباني وکړئ زر مو سوالونه وکړئ د تاسو د سوالونو د جواب دپاره محترم شاهین صاحب موږ سره په سټډیو کې ده مهرباني الحمدلله تاسو څنګه استاد څنګه طریقې خو کوئی صحت برابر ده بیخي د الله فضل ده ملګرو کوم ملګري چې دلته انټرنیټ کمزوری وي هغه زه قطع کوم چې خفه نه شئ ځکه ماته ښیي چې ته دا بره نشي خېژولی دا اوس عطاالله رحماني دغه بل ورور حشمت الله د ټول انټرنیټ کمزوری ده که وایي عمر مسافر صاحب د ټول انټرنیټ هم کمزوری ده دلته موږ ته وایي چې what is this دا سړی لرې که بس السلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني وکړه افغان وروره مهرباني وکړه وروره سټډیو کې وخت ته دا نورو ملګرو ته ورکړو زموږ ذاتي ټیم پوره کېږي شکر ده الحمدلله ته څنګه یې جوړ یې طبیعت دې ښه ده ملګري انډیوالان مو ښه دي الحمدلله تاسو څنګه استاد څنګه طریقې ملګري ښه دي د خپلکۍ یې بیخي د الله فضل د شیر بچی افغان عباس محترم عباس ستانکزي صاحب وینا او له دوستم نه چې ازل ویستلی په هغه باندې څه ویل لرې مهرباني وکړه الله دې کامیاب کړي الله دې همیشه هغه لري بریالي لري امین نور څه ویل لرې وروره ته مې یادېدلې د جنرال صاحب اوس یې مالې یو معلومات سره وکړو خیر سه الله دې عزت وکړه دا اوس د ویسټ انډیز په صحراګانو په دښتو کې پروت یم پوه سولې 2 خوښان را له غاړه دي هماغه ساتم جنرال صاحب د نوبت د منصور صاحب دی د منصور صاحب خبر دی منصور صاحب مهرباني وکړه زړګی مایک پوس السلام علیکم وعلیکم السلام مبین صاحب ته سلامونه او شاهین ته ټولو ته لایف اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وعلیکم السلام مهرباني وکړه موضوع په څه ده مبین صاحب موضوع خو وچه کلکه د کشمیر موضوع ده زه وایم چې لوګر پورې مربوط ده شاهین وایي نه جغتو وردګو پورې مربوط ده
اچھا دا هغسې شاهین صاحب اچای به اوس خوند وکړه لکه چې ځان ته یې ووهه. ولې انشاءالله امارت اسلامی با کامیاب بھی تر آخر اپرا. مننه الله دې وساته. نور څه بیا منصور صاحب په د عباس استانګي صاحب خبرو خو تاسو واورېدلې کوم ځای د خبرو ډېرې دې خوښ شو غونډې خبرې دې دغه بارش خو زیز نشه ولی خدا منظور پشتین بارش د امارت اسلامی څه موقف دی چی باره که؟ منظور پشتین پښتون موږ نه پیژنو وروره منې که تر اوسه اول وار مې تانه مې په اول وار نوم واورېده. شاهین صاحب تی پیژنې؟ نه نه پیژنم. نه پیژنم وروره نه پیژنم. خو داسې کوم مار ملخ به یې نه پیژنو وروره. حافظ شفیع الله مهرباني وکړه ته خو له خندا داسې شینې په خدای داسې شنې چای وهې په قسم د موږ دې تږي کړلو یاره. السلام علیکم ورحمت الله. په خیر مبین صاحب ښه یم؟ شکر ده الحمدلله. ته څنګه ښې جوړ یې؟ خدای فضل دی شکر دی خیر خیرت دی. بېخیار وار ډېر کوشش کوم چې سټوډیو ته راشم خو هغه دا رقم راشي ولاکه دا نور څه سړی لار پیدا کولی. نه راش نه یې موږ دې پرېږدو نه دلته ته چې راځې بیا دا شنې چای وهې پلمیټونه یې د موږ زړه اوبه اوبه کړې. مهرباني وکړه شیر بچای افغان شیر محمد عباس تانګزي صاحب واینا سپینې او سپینې او دوستم نه زل ویستلی ده کته یې ترې لرې کړې ده داسې دبه یې بېرته رالیږلی ده دریشي مې هلته تساغه نو دا خو یو ځای نه دی چې عباس تانګزي داسې کار کړی دی نو دا خو همیشه دغسې کار یې هر ځای دغسې تاریخ پرېښیي نو چې اوس دا جاهلانو ته ورمعلومه سي چې دا دغسې سړی دی نو خو اوس ورمعلومېږي نه چې یاره نو خو هغه ملا فاضل خو هم ډېر داسې بل رقم کار نه ده کړی د موږ د مارشال نه یې کمیس او پرتوګ دواړه ویستلي داسې خړ دبه یې رالیږلی ده داسې ورته کړي چې دا باسه خو بس چې دا جاهلانو ته دا معلومه سي نه خو اوس جاهلانو ته ورمعلومېږي نه چې اوس دا داسې زمریان خلک دي نو چې ورمعلومه سي نو بیا ته به وایې د عادي کور یې د داسې زل مل اغوستی ده تللی ده څه کوې داسې بغ ناست ده مارشال ده هلک هغه هیچي به د ځان سره وړی زه بیا به دې لږ پرده سی وه هغسې دا ملا فاضل زمري داسې ورته کتلي چې وایي دا خو هغه امریکایي غلام ده ورته ویلې درېشي دې باسه بس دم د دې غرت سره کمیس یې مې ایستلی او درېشي یې مې ایستلی همداسې دبه یې کابل ته رالیږلی ده بلا دې ده په دغومره سر سي لکه مزاره هندواڼه دا یې مارشال څه یا مبین صاحب دا خو همیشه دغسې د زموږ زمریان دغسې تاریخونه پرېږدي په دا یوه ځای کې نه یې په هر ځای کې دغسې تاریخ پرېښي نو چې اوس د جاهلانو ته معلومه سي دا نه دی هغه یو څه نومېږي یو املا ګوګل اخوند دی یو بل څه نومېږي بل اډې ښکنځل چې کوي اژره چخریلي ملا انټرنېټ اخوند و یا یو خو ملا ګوګل دی یو بل اول دی که چیش دی اژره چې دی یې بس لکه ستا د مخه دې ډېر و لکه د جارو په کونه چې جرا څه نومېږي پکتیاوال دی که څوک دی ورلرې که نوم یې ما اخله هغه د ما ګلټیر ده څه کار سره لري ډېر بېکاره ډېر کمزوري خلک دي نو چې اوس هغو ته ورمعلومه سي دا چې یاره دا دغسې هر ځای تاریخ پرېږدي د هغو خو ګر سره بله خبرې زده نه وي وایي دا طالبانو داسې دي واسې دي په لایو کې چې په لایو دی که لاو دی که چیش دی خو په دې کې چې ورته راسي چې خبر ورسره وکړي دی ورته وایي یاره د کلمې څو فرضونه دي نو کلمې څو فرضونه دی هغه پرېښي د کلمې فرضونه هغه اصلي فرضونه یې پرېښي دي په سنتیاتو په مستحباتو کې ګرځي بس نو هغه لایو ویډیو ورسره شیر کړي یاره طالبانو داسې ورسي دي او داسې هغه د مانځه فرضونه څو دي دا یو راغی ما ورته ویلې وایي طالبانو جهاد ناروا ده داسې وچې فتوا یې ورکړې مال وروره ته کومې مدرسې نه وایي ما شریعاتو کې دکتورا اخیستې مال ښه د اوداسه فرضونه راته وایي مال د اوداسه فرضونه راته وایي د خولې مینځل د پازې مینځل د لاس مینځل او د سر مینځل دا د اوداسه فرضونه سو وایي صحیح مې وویلې مال افرین نر سړی دلته راشي ما ته وایي دوای قنوت وایي او راته ویلې شپږمه سپاره وایه مال خانه دې خرابه سه شپږمه سپاره خو شپږمه کلمه ووایه مال هغه خو نیمه سپاره ده ته که نه ریاواله ووایه په خدای په هغه اواله کې نښته یو دیکې یې وهلې او په ما یې شپږمه ویلې یا تا به ورته ویلي وایه مبین صاحب چې ته ووایه زه بیا ترجمه درته وکړم نه خو نه خو
عجیبه خلک دي په خدای بس سلار ته خطا سي طالب پنجابی ده طالب غلام ده طالب مزدور ده اوس لا څه کوي چې طالبان د امریکایانو غلامان سو بیسونه دوی ساتي په سفارت باندې دوی ولاړ دي غلام طالب او مجاهد د افسوس خبره ده اوس هم ساره وخت د اردو عسکر او سار د په ګریوان کې کاته کا الله حاضر او ناظر وګڼه په خدای چې د غلامۍ او د مزدورۍ مرګ د 15 دقیقې سوچوکه چې تا دا ټوپک چیشته راخیستی ده هغه څوک چې د افغانستان د ازادۍ دپاره خپلې وینې تویوي د اشغالګرو نه دا ملک خلاص که د شرم تړون امریکایان ورسره لاسلیک که د ماتې تړون او له افغانستان نه وځي سبا به تا ته څه شی پاتې چې طالب د مخامخ پوستې ته ودرېږي بیا څه وایي مجبوره وم اشپز وم کچالو مې خرڅوه یا ورته وایي چې زه راغلم دلته کموتونه خراب هغه مې جوړول بیا مو دغه حالت اوس نه سارې وخت ده فیصله وکړئ سهار لاړ سئ د ارګ مخې ته د شړونګا په دې سینه باندې بخۍ وکړئ افغانستان ګل ګلزار ده پارلمان کې 300 وکیلان دي دا مردار کوي د سنا د مجلس هغه خبیث مسلمیار او کفریار د پارلمان و د سنا د مجلس غړي دا مردار کوي ټول 900 کسان دي چاټه کوي خبره ختمه ذاتی به مونږ له سپینو بیرغونو سره راسو ګلان به درته غاړه کې واچو د دې عصر اتلان بشي اگر که شل کاله غلامي مو کړې خو توبه به مو په صدق وي خاینان به مو وژلي تاسو خار څه کوئ سئ که تاسو یې نه کوئ خیر د ټوپک هم کېږدئ مونږ یې کوو یو چسپکي ده بس بره به خیر مریخ ته یې ولېږه عجیبه خلک دي واله بس کان خلک دي مبین صاحب